درې اتومي قدرتونه پرې دعوه لري، سلګونه زره سرتیري د کنټرول پر کرښه ځای په ځای دي. د دې شخړې ریښې تاریخي دي. په 1846 میلادي کال کې بریتانیا د سیکانو امپراتوري ماته کړه چې هغه مهال یې پر کشمیر واک درلود. سیکانو د جګړې تاوان نشو ورکولی، نو کشمیر یې بریتانیاویانو ته وسپارو او بریتانیاویانو بیا د امرتسر تر تړون لاندې دا سیمه د جموں د شاهي ریاست پر واکمن مهاراجا ګلاب سنګ وپیرله. خو بریتانیا تر پایه پورې پر دې سیمې واک وساته. کله چې بریتانیا په 1940 میلادي کال کې د هند له براعظمګي ووتله، شاوخوا 1500 شاهي ریاستونو ته دا اختیار ورکړل شو چې د خلکو د اکثریت د دین پر بنسټ دی یا نوی خپلواک هند ته ورګډ شي او یا هم پاکستان ته. خو د کشمیر هندو واکمن مهاراجا هری سنګ غوښتل خپلواکه پاتې شي.